درنو زده کوونکو ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. وخت الله بهار یم او حاضر شویم د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. هیله مند یم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ټول لوستونه په ښه توګه وګورئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. موږ به د خطاطۍ په برخه کې د خپلو لوستونو ته تر هغه دوام ورکوو تر څو چې په دې باوري شو چې تاسې یو څه زده کړل. نو هیله مند یم چې له موږ سره ملګرتیا دایمي کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. موږ د ح په مرکب کې د ح توری له الف سره، د ح توری له ب سره، د ح توری د جم سره، د ح توری له دال سره ګډ کړی و. اوس غواړو چې د ح توری له ر سره ګډ کړو. یعنې څنګه کولی شو چې د ح توری له ر سره ګډ کړو. د ح توری یا هم د جم توری څنګه کولی شو چې له ر سره یې ګډ کړو. دا نن زده کوو. کولی شو چې جمرې یا چیرې یا څیرې ځیرې یا هم دا توری زې ګې ژې ړې همداسې نور توري ورڅخه جوړ کړو له دې شکل څخه. دغه په اوږدو ساحاتو کې کاروو. کله ناکله موږ ته داسې پېښېږي چې موږ ځای زیات ولرو او توری کم ولرو. نو دغه شکل په هغه ځایونو کې کاروو په کوم ځای کې چې موږ ته د ساحې محدودیت نه وي، یعنې ساحه محدوده نه وي، ساحه راته ازاده وي. پارچه کې ډېر ځای وي نو اوږدوالی ورکولی شو. که چیرې کم ځای وي پارچه کې، یعنې ځای نه وي، دغه نشي ځای، دا شکل نه ځایېږي، نو بیا یې په دې ډول لیکو. دا همغه معنا لري چې ځې ښې همداسې نور توري دي ورڅخه جوړولی شو له دې شکل څخه. اوس راځو د سین توري ته. ح یا جم سین په څه ډول لیکلی کېږي. چې لاړو بیا لاندې راځو سین ورکوو. نو دا ح او سین شول، جم سین شول، ځې سین شول، ښ سین شول، همداسې نور توري. دا سین هم دی، شین هم دی، ښین هم دی، همداسې نور شکلونه چې همدې ته ورته دي موږ کولی شو چې له دغو تورو څخه یې جوړ کړو. سین موږ کولی شو چې په دې ډول هم ولیکو. دا نور ښاخونه یې کوچني دي، یعنې دا ح شین، جم شین، ښ ښین، دا شان ښ سین، ځې سین، همداسې نور توري ورڅخه جوړولی شو. راځو د سواد توری په څه ډول لیکلی کېږي. چې لاړو بیا لاندې ځو. په یاد ولرئ هر کله چې موږ تاسې یوه کلمه لیکو په دې شکل باندې دا وروستنی توری هر وخت بشپړ وي، یعنې بشپړ لیکلی کېږي. فرض کړئ سین له دې ځای څخه شروع کېږي، وینئ بشپړ دی. او سین دا وګورئ له دې ځای څخه شروع شوی دی، بشپړ دی. سواد له دې ځای څخه شروع شوی دی، بشپړ دی. ری وګورئ، همداسې دلته ری وګورئ. همداسې نور توري کله چې موږ لیکو نو وروستنی توری هر وخت بشپړ وي. خدای تعالی دې وکړي چې زموږ لوست تاسو د خوښې او ذوق وړ ګرځېدلی وي. زموږ لوستونه تاسو ته مفید تمام شوي وي. هر لوست زموږ تاسو ته مفید تمام شوی وي. هیله مند یم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هغه پښتانه ورونه چې وایي چې په انټرنیټ کې د پښتو ژبې په اړوند باندې څه نشته، دا دی موږ د لومړي ځل لپاره خطاطي له یوټیوب چینل څخه پیل کړه. په راتلونکي کې به انشاءالله په پښتو ژبه موږ تاسې د انجینري بېلابېل مضامین، سافټویرونه، انجینریز سافټویرونه او همداشان د دې ترڅنګ پښتنو ورونو ته د انګلیسي ژبې زده کړه، پښتنو ورونو ته د دري ژبې زده کړه او همداشان نور معاصر علمونه ور وښیو. ښایي وختونو کې اسلامي علومو زده کړې هم وړاندې کړو.